سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاست، د صحت جامې به مو پر تن وي. زه مسیح الارزمند نن یو ځل بیا د یوټیوب فول ټوټوریال یا هم مکمله زده کړه یا کورس څخه چې نن یې دریمه جلسه ده. په دغه جلسه کې غواړم زه تاسو ته یوټیوب چینل جوړ کړم. سمه ده. نو په دې جلسه کې موږ ایمیل آدرس جوړ کړی و او په دې جلسه کې زه غواړم چې یوټیوب چینل جوړ کړم. نو راځو پیل کوو. د ټول نه د مخکې موږ ایمیل آدرس د مخکې څخه ورته جوړ کړی و. نو زه راځم یوټیوب ته. کله چې تاسو یوټیوب ته راغلی، کله چې د تاسو ایمیل آدرس په خپل موبایل کې ثبت شوی و، نو تاسو کولی شئ چې په اکاونټ باندې کلیک وکړئ. وګورئ دلته موږ مختلف اکاونټونه موجود دي. نو موږ د شفیع الله په نامه باندې چې کوم ایمیل آدرس جوړ کړی و غواړو په هغو باندې یو یوټیوب چینل جوړ کړو. سمه ده. وګورئ موږ مربوط ایمیل آدرس باندې موږ کلیک وکړه. کله چې په هغو ایمیل آدرس باندې موږ کلیک وکړو، څو بیا دغه کومه لوګو چې وه د اس په نامه باندې په دې باندې موږ کلیک کوو. په کمپیوټر کې هم موږ په همدغو سادهګۍ څخه کولی شو چې ایمیل آدرس جوړ کړو. نو ځینې ملګرو ته پوښتنه پیدا کېږي چې د موبایل او کمپیوټر یوټیوب چینل توپیر لري سره؟ نه، دا دواړه هیڅ توپیر سره نه لري. کوم چې یوټیوب سټوډیو ده هغه په موږ کولی شو په ګوګل کروم کې هم اوپن کړو او کولی شو دلته هم موږ د هغو نه استفاده وکړو. نو په همدغې ډول سره دغه کوم آپشن چې دی یو یوټیوب چینل، کله چې موږ په دوی باندې کلیک وکړو، وګورئ د موږ یوټیوب چینل تر اوسه نه دی جوړ شوی. سمه ده. نو دلته د موږ هغه نوم دی چې کولی شو موږ د یوټیوب چینل ته خپل نوم تغییر کړو. خو مخکې له دې نه چې موږ خپل ایمیل آدرس تصویر یا دا شی وټاکو، نو موږ کریټ چینل باندې کلیک کړو. کله چې موږ په کریټ چینل باندې کلیک وکړو، نو موږ ته یو چینل جوړ شو. څه شوله؟ وګورئ. اوکې، څه ستونزه وه؟ اوکې، وګورئ موږ ته یو چینل څنګه شو؟ د شفیع الله همدرد په نامه باندې یو چینل جوړ شو. اصلا پورته کوم تصویر او نوم چې وکولی شو، موږ د هغو هغه ته بدلون ورکړو. سمه ده. هغو ته یو نوم ورکړو. نو بیا هم کولی شو موږ یوټیوب چینل ته خپل کوم معلومات چې دي هغه تغییر ورکړو. مثال په ډول نوم دی، زه غواړم د هغو نوم ورته تغییر کړم. مثلا ورته لیکمه ورته تک سافت په نامه باندې مې جوړ کړم. سمه ده. اوکې، وګورئ دا کوم نوم چې وه تغییر شوله. په دویم قدم کې مهم شی چې د موږ د یوټیوب چینل لپاره موږ ته مهم دی او هغه باید موږ زده وي، هغه یو تمنیل دی. تمنیل دغه کوم شاته چې د بیکګراوند ایښودل کي او یو لوګو ده چې په کومه هغه پیژندل کېږي په هغو باندې یوټیوب چینل پیژندل کېږي. انشاءالله په راتلونکي جلسه کې به زه تاسو ته یوه لوګو او یو تمنیل په د الستراتور او فوټوشاپ په مرسته باندې ډیزاین کړم. نو انشاءالله په دغسې په جلسه د موږ د کمپیوټر وي، خو بیا هم زه به تاسو ته ځینې هغه برنامې وښیم چې په هغو کې تاسو کولی شئ د خپل یعنې په موبایل کې کولی شئ چې تاسو هغلته خپله تمنیل او لوګو جوړه کړئ. نو مخکې له دې نه چې هغه زه تاسو ته برنامې معرفي کړم، نو لومړی غواړم چې موږ د مخکې څخه دلته تمنیلونه او لوګو چمتو کړي دي هغه دلته وکاروو. نو صرف په دغو کوم د عکس باندې چې دلته تاسو موجود دی ګورئ، په باندې کلیک کړو. لومړی د چوز فرام یور فوټو باندې کلیک کړو. ټیک فوټو باندې موږ کلیک نه کړو. سمه ده. ځکه د موږ سره د مخکې څخه ګالرۍ کې هغه تصویر موجود دی. سمه ده. وګورئ دغه لوګو وه چې موږ ورته خوښه کړې وه. مثال په ډول سره په دغه ډول زه غواړم دغه لوګو موږ دلته کار کړو. اوکې، سیو باندې کلیک کړو. نو کله چې دا سیو شوله، وګورئ د موږ پروفایل ته دا لوګو سیو شوه. په دوم قدم کې تمنیل راخلو. تمنیل هم موږ د مخکې څخه چمتو کړی دی. د مثال په ډول څه دغه تمنیل دی. زه غواړم چې دغه دلته وکاروم، خو دو په پایل کې یو څه ستونزه موجوده ده. اوکې، یو ځل بیا هم ټرای پې کړم. اوکې، خیر دی. زه بل تمنیل باندې ټرای کړم.
اوکې نو د تمنیل کومه اندازه چې د ستندرد اندازه ورته جوړ وي ځینې مشکلات چې پیښیږي د تمنیل اندازه 1280 په 920 کې فکر کړم وګورئ 1280 په 920 پکسله کې د تمنیل د یوټیوب لپاره اندازه چې هغه ستندرد حالت دی باید په دغه حالت کې موږ د تمنیل اندازه وي نو ان شاء الله په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته تمنیل هم ډیزاین کما سمه ده په یو یوټیوب چینل باندې موږ کلیک کوو اوکې وګورئ نو تمنیل باندې کلیک کوم په دغه ډول څه مثلا نو موږ تمنیل د اوس لپاره پرېږدو سمه ده کله چې موږ تمنیل ډیزاین کړه نو وروسته به موږ خپل تمنیل او لوګو دلته بیا اپډیټ کړو چې هغه به د موږ راتلونکي جلسه وي نو په همدغه ډول تاسو کولی شئ چې ډسکرپشن دلته اضافه کړئ ډسکرپشن اصلا څه شی دی وګورئ کله چې یو څوک د موږ یوټیوب چینل ته راځي د ټول نه د مخکې هغه ډسکرپشن ګوري د موږ چې په دغه یوټیوب چینل کې کوم کارونه ترسره کړي آیا دغه د کامیډي دی آیا دغه د درسو دی آیا دغه د ډیزاین دی آیا دغه د مکتب دی اساسي مضامینو دی نو ډسکرپشن مهم دی یعنی دلته تاسو د خپل یوټیوب چینل لپاره یو لنډه معرفي چمتو کړئ چې تاسو کولی شئ وروسته یې دلته اډ کړئ په هغو کې کار وکړئ په دوم قدم کې که چېرته غواړئ چې د تاسو د یوټیوب چینل کوم سبسکرایبر دي هغه د پرایویټ وي یعنې صرف تاسو دې وګورئ نو دغه کوم چیک باکس چې دی دا به تاسو بیرته آف کړئ سمه ده یعنی کوم څوک چې راځي تاسو یوټیوب چینل ته هغه به تاسو سبسکرایبر نه ګوري یعنی نشي به کتلای سمه ده هغه به هلته هایډ شوي وي چې د دغو چینل څومره سبسکرایبر دي سمه ده او که غواړئ چې تاسو کوم پلی لیستونه سیف کړي وي هغه هم صرف تاسو ته معلوم وي نو کولی شئ دا هم په دې باندې هم کلیک وکړئ چې ځینې وخت دا موږ ته مهم دی سمه ده نو په همدغې ډول سره دغه هغه ساده سیټینګونه وو چې موږ د خپل یوټیوب چینل لپاره ترسره کړل وګورئ زه پلی سټور ته راځم سمه ده پلی سټور کې زه تاسو ته ځینې برنامې ښایم چې تاسو په هغو کې د خپل چینل لپاره لوګو ډیزاین کولی شئ که چېرته تاسو په کمپیوټر باندې پوهیږئ یا هم کولی شئ د موږ د کوم چې د فوټوشاپ درسونه دي تقریبا د موږ کورس نور په خلاصېدو دی د فوټوشاپ کولی شئ هغه درسونه وګورئ د موږ په ذریعه باندې تاسو کولی شئ لوګو ډیزاین کوئ او یا هم تمنیل ډیزاین کوئ نو زه ورته لیکم دلته لوګو میکر سمه ده په لوګو میکر کې مختلف برنامې دي هر برنامه چې د تاسو خوښه وي هر سبت چې تاسو خوښ وي هر کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ د مثال په ډول څه وګورئ ځینې مونې درته ښایم کولی شئ په دو کې ټکسټ عکس یا هم ځینې نور کومې برنامې چې ځینې نور عکسونه دي په هغو کې ډیزاین کوي وګورئ په یوټیوب دپاره تمنیلونه هم دلته تاسو ډیزاین کولی شئ وګورئ د یوټیوب لپاره تمنیل سمه ده همدغه ډول کوم ټکسټونه چې تاسو غواړئ اوکې وګورئ نو مختلفې برنامې شته دي کولی شئ تاسو یې انسټال کړئ ځان ته نو وروسته د هغو نه تاسو کولی شئ په ډېر ښکلي ښکلي لوګو د همدغې ځای ډیزاین کړئ یا په هغو کې تغییرات راوړئ وګورئ دا ټولې هغه برنامې دي چې یا اپلیکیشنونه دي چې تاسو کولی شئ هلته د خپل یوټیوب چینل لپاره لوګو ډیزاین کړئ یا هم په هغو کې لوګو جوړه کوي وګورئ سمه ده په همدغې ډول سره اوکې وګورئ نو کولی شئ په همدغې ډول سره چې هره برنامه د تاسو خوښه وي په هغو کې تاسو خپل یوټیوب چینل لپاره ډیزاین وکړئ په دوم قدم کې ورته ویم چې د یوټیوب د څه شي لپاره د تمنیل میکر لپاره سمه ده د تمنیل میکر کوم لومړی اپلیکیشن چې موږ مخکې وکړو دا سمه ده چې په دغو کې تاسو کولی شئ د یوټیوب لپاره تمنیلونه ډیزاین کړئ یا هم جوړ کړئ په دویم قدم کې بله برنامه چې وګورئ اوکې په دغو کې تاسو کولی شئ یوټیوب چینل لپاره تمنیلونه ډیزاین کړئ ډېر ښکلي ښکلي ډیزاینونه د مخکې څخه موجود دي چې 1 میلیون ډاونلوډ هم دغه برنامې ترلاسه کړی دی وګوره دلته د یوټیوب مربوط ځینې نور
اپشنونه دي چې کولای شئ په خپلو ویډیوګانو کې هم استفاده وکړئ. نو په همدغه ډول تاسو کولای شئ چې له دې ځای څخه د خپل یوټیوب چینل دپاره تمنیلونه ډیزاین کړئ. نو په همدغه ډول باندې که چېرته تاسو غواړئ د موږ یوټیوب چینل کې د فوټوشاپ مکمل درسونه موجود دي، کولی شئ له هغې ځای څخه استفاده وکړئ او ډیزاین یې کړئ. نو انشاءالله د موږ راتلونکي کوم درسونه چې وي هغه به د تمنیل او د لوګو ډیزاین وي چې د کمپیوټر مربوط به وي. که چېرته تاسو کمپیوټر ته لاسرسی نه لرئ نو کولی شئ له دغو برنامو څخه یو څخه استفاده وکړئ او خپل یوټیوب چینل دپاره تمنیل او لوګو ډیزاین کړئ او وروسته یې په هغه کې وکاروئ. نو دا به زموږ دغه جلسه تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسې په پاک راز سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان.